درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د 11م ټولګي 12م لوست ته. لکه څرنګه چې په تیر لوست کې ځینې پس بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بېشمزي حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیر لوست کې مې ویلي وه چې راځو په بل لوست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د 9مې صفحې څخه تر 9مې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی ارتورم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتیني نوم یې د اولیګوشتا په نامه سره دی او دغه لاتیني کلمې څخه اخیستل سوي دي د دوو لاتیني کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنې دوی چې دی د ځمکې د چینجیان هغه د علم څخه بحث کوي او دوی چې دی د څو کړیو څخه جوړ سوي او دغه حیوانات چې دي د لمبریکس ټریس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجیان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي او د دې چینجیانو بدن چې دی استوانه‌یي کړي څخه جوړ شوی دی او پرته له لومړي او اخرنۍ کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې څلور جوړې شیټه لري. شیټه چې دی دغه وریښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی څه کوي، حرکت کوي او دوی چې دی مشخص سر او حسي غړي نه لري. یعنې د دوی دواړې خواوې چې دی مطلب پر دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري، یعنې سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنۍ برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنۍ برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دوی په بدن کې چې دی ځینې چې دي 22 او د 22 څخه تر 27 پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پړسېدلی برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي او د بدن په خالیګاه چې ده هغه له مایع څخه ډکه وي چې هضمي نل پکښې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دوی بدن چې دی د 4 څخه تر 6 انچو پورې دی او د کړي شمېر چې دی 23 دانې دي او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څېر دغه نه لري، شیټه نه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده چې د دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړښت دی چې د دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو دپاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې د خپل چوشک مشلي او خپل د وینه د عبل چوشک په واسطه د هغه حیوان وینه زبېښي چې په دې سره او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې څڅي تر څو هغه وینه چې سي لخته نسي پلان نسي او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی 3 برابره وینه کشولی سي او د دغو حیوانات څخه په طبابت کې په ډېر ښه ډول استفاده کوي، په طبابت کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایي زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په مځکه کې وځي او ننوځي مځکه اړوي چې دا د ځمکې دپاره ډېر مفید ګڼل کېږي. همدارنګه ژوره وه چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کېږي. د کړي لرونکو چینجیانو وروسته
د اغزي پوټکو فایلم پیژنو یا هم د اکاینوډرماټا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوي چې اکاینو د اغزي او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی یعنی د دوی د نامه څخه معلومیږي چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی د پوټکي چې دی هغه اغزي لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوسټ شوی دی پوښل شوی دی او همدارنګه دوی چې دغه اغزي چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوي دي دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کوي لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینوډرماتا چې دی هغه هم مهمې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او په لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی ځکه لاروا چې د دوه خواوې لري او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي او همدارنګه دوی چې د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمیس ورته وایي اپیډرمیس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښل شوی دی او داخل کې حقي سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شعاعي وو د وین دوران یې هم شعاعي دی او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخليګاه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو په رسولو کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نر او ښځه یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هګۍ چې او ځینې چې دی هغه بیا بچیان زیږوي چې چان جوړوي او همدارنګه ځینې بیا چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنې کله د دوی یو برخه پریسي د هغه برخه څخه بل نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي همدارنګه په دې کې ځینو حیواناتو کې چې د استحاله هم لیدل کیږي یعنې کله چې دوی کوچني واوسي جوړښت یو ډول او د وخت په تېرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچني برانشونو یا هم د سولم څخه د راوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکښې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وایي سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناکه کیدلی شي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لارې خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل ښکار باندې حمله کوي او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندي کوي او دی چې دی خوراک یې چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دوی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایي مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د ارتروپودا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی بیولوژیکي نوم دی چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده یعنې دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیټ چې دی د پښو په معنا سره دی دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخ ته وړي چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی چې اوږدوالی یې تر 3 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو کوشش وکړئ ګرانو زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوو یې پوه نه سئ بیا نسئ کولی چې په اساني سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړئ نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده یې کړئ
راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته. دوی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپیریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنې کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنې دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسوي. او بل چې د دوی بهرنی سکلیټ لري چې دغه بهرنی سکلیټ چې د کیټیني ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی او چې دغه پوښ چې د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي د هغو څخه یې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیاتو اوبو او د تبخیر مخنیوی دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکړي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیټین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. راځو ورپسې د دغو حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې 3 برخې لري چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده چې دا بیا د سفالوتوراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلي دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښئ، چې یعنې وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف د دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنې استحالې په ډول سره د دوی کوم د ژوند په جریان کې چې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې وه چې استحاله څه ته ویل کېږي، په دې کې پړاوونه وه چې د بطیطې، شفیرې دغه د دغو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکښې کې راوستلی سو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودې او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چیش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دغو حیواناتو په وینه کې چې دی د هیموسیانین وجود لري. هیموسیانین چې دی هغه د دې لامل کېږي چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې راځو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوه شولو. راځو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ 4 کلاسونه لرو، 4 ټولګي لرو. په 4 ټولګي دوی ویشل شوي دي چې لومړی ټولګي چې د کلکپوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، دریمه چې د عنکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپښو او سلپښو ټولګي ده چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او خپل د ځان سره مو ټوله درس نوټ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې 3 پوښتنې لرو. دغه 3 پوښتنې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده د ځمکې چینجی څه ډول یو چینجی دی؟ دویمه پوښتنه ده د اکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست. دریمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه. تر بل وخت ښه وخت ولرئ.